انسان یم په حالاتو مزورېږم وطن والا سره دغه بټو ته نه غورځېدلی دغه بټو چا نه غورځېدلی ما نه ده غورځېدلی نیمه ګره کا چې زه څومره خلک ګورم په هندوستان کې علاج نه کېږي پاکستان کې علاج نه کېږي افغانستان کې علاج نه کېږي په لاکاو روپۍ مصرفوي علاج نه کېږي ستا په 10 روپۍ باندې علاج کېږي الو الو هلو ای استاده څنګه کې د شی پروته دی څنګه کې د بټوه پرته ویلې ای وخت چې وکوي دا هدانه بټ کار اورته دا چې تاسو ما تاسو ته راغله دی ولې ځان سره نه اخلي دغه یو خو چې ځم بیا به راځه ما خو خامخا شرط سره پیدا چا پښتنه کوله خبره را ما کچور پیلی پکې چې خپل وګڼه نه تی وشمره دا څور پیلی ته خپل وشمره تا مې دلې بټو تا پیدا کړی دا ها تلیفون شماره برای کچا وی دا پیسې ما دې بیا ورکوي بیرته آرام دې چې سړی پیدا شي پته وکړي آرام دې دغه چې سړی پیدا شي ما ته آرام کور کې چې لري کور کې چې لري کور کې څه ولا کړل ته بیا آرام نه کوي کور کې د بچا نه هاره دي بیا آرام نه کوي دا چې خدای واسطه نه دې دنیا به موږ هغه څه کوو دا دنیا به څه کوو نشک انا په غفور رحیم دی ښا ته دومره یو غیرتي سړی دومره چې کور کې د بچا نه هاره دي کور کې د فامیل نه هاره دی بیا هم یو چا حق ته نه خوري بیا هم آرام ته نه کوي خپله بډۍ دغه د ټونګ باندې وتړله د دې واس هم نه لري چې دا جوړه کړي که نه د دې واس هم نه لري اوس بټو دې پیدا کړي پیسې ورکوي څوک پیدا شي نو دا اوس زه د دغه دنیا آرام وکړم ته ډېر بهترین سړی دا ستا د روژې دپاره دا مونږ هغه کمره ګورې تا تر اوسه پورې نه یې خبر ودرېدله مونږ چې ولې واقعا مونږ زړه در باندې بر شو دا پیسې ټولې ته واخله خالي بټوه مونږ ته راکړه دا تا د روژې دپاره دا پیسې ته واخله دغه نیمه ګره نه رانیږي پیسې ته واخله دغه ټولې پیسې ته واخله امین خوشحاله اوسې مونږ به تشه بټوه بېرته یوسو ترې دا روز بعد موږ غیرتي ده ته ما بټو وګرځوله چې دا بټو ځان سره یوسي خو د څومره کوشش ما وکړ چې بټو واخلې بټو یې وانه اخیستله افرین چې موږ په دومره غربت کې چې کور کې بچیان نه هاره دي کور کې ډېرې ستونزې لري مشکلات لري بیا هم دوی آرام نه کوي بیا هم دوی غلط کار نه کوي بټو همغه ځای په همغه باندې کې خدای دې تر وساتي امین دا 15 افغانۍ کورې باندې خرچه پروته صحیح شوله خدای دې تقبل کړي خدای دې ډېره مننه زندگی قربانی کړه مجبوری تګرم نه ز پوهېږم وطن والا باور اجازه کې به بټو راځو ای چا دو یمو خو نه ده پیسې چې کېږي ته کې وکسا ها نیمه خدا نه نیمه خدا د بټو خدا خپل لرم دغه اخلاص کوي چې کېږي کنه نه خدا من د تا په خوا کې پرته وه زه خو نه خلاص کوي چې کېږي په ګډه ګورځه که چا غږ کوو غږ کوو په ګډه غلطیانې خو نه کوي واجب ته وګوره چې کېږي خلاصې که ته اخلاصه که ډېر بد کار نه ولې بد کار نه ده خو ښه کار ده نور څه پکې دي روژې مخه ده خو وایه سره څه پکې کوي نو ولې بد کار نه بیا خو قرباني سمسون بیا سپینګیری سړی تسبیح په لاس کې قرباني سم درود شریف یا کلمات الحمدلله ویل دا ډېر بد کار دی نیمه خو نه چې ما تېره کوي اوسه
چاته چې ورکوي هغه ته یې ورکوي. ما خو دا نه، ما خاصه درته وویل څنګه دې بټو پرته ده. چاته چې ورکوي صحیح ده. ما ته اجازه راځه لاړ شم. دا خو بد کار دی. بد کار دی. ما خو دا درته وښودله نور تا کار دی. څه کوم تا خوا کې پرته وای. که دلته زه ناست وم بیا صحیح وای. تا په څنګ کې پرته وه بټو، پیسې دې پکې واخله صحیح ده. که تلیفون شماره درکوي که چا وای بیا زنګ درته وکړم. 0 که څوک پیدا شو بیا بیرته ورکوي. بیا خو به خود خو راته شمارې کسې بیا داسې نه چې تی وشماره شمارې نه کړم بیا به تلیفون درکړم ولې بیا نه درکړم. داسې بیا درکړم. دا دې څلور، دا دې دوه، دا دې درې، دا دې څلور. 15,000 افغانۍ دي. روژې دپاره دې څه مده کې نیولې ده؟ غاړې مې د ورځ په آخرت باندې چې 20 روپۍ درک نه اوس کور کې د بچیانو وږي دي او نهاره دي. ولاکه دومره چې شي چې اوس یې زنګ کړی و مدروزه دا چې مدیاله یې لیدل چې خدای یې د بل څه کو نس بېشک نه غاړې یو زوی مې دغه ګاډۍ چلوي دغه ګاډۍ چې ډېر زور اوس اویا سل په کیلو وړو اوس کور کې وړه نشته شی نشته هېڅ شی غاړې مې د نشته. ورځ په آخرت باندې نو تسبیح په لاس کې یو فروټ شي وایي اللهم صل علی مبارک چې اوس زنګ کړی و چې دومره چې شي نسته چې سړی एकदम الله خدای یې ګټه په کوم یې کور نه راوترېدل دا؟ خو دیاله په یې راوتل دیاله یې پیله خو راوتلی وي. زړه کې دې چې وه الله نه دې څه غوښتل؟ الله نه مې دا وغوښتل چې نور شی هم نه غواړو. الحمدلله الله پاک داسې چې وړی لږ لوبیا واخلو لږ بره واخلو نور یو شی هم نه غواړو. غوښه خدای دې موږ بیخي هغه مچ چې خالي لږ لوبیا وي لږ غوړي لږ وړی او لږ برای لږ چای به دغه شیان یې مکاتب نور یو شی هم نه ته غواړو. دومره یو غیرتي یو شی هم نه غواړو چې تا په کور کې بچیان نهاره دي، تا په کور کې اوړه نشته، تا په کور کې غوړي نشته، خو بیا هم دلته پیسې درته میلاو شولې نه یې غواړې نه یې وړې کور ته. چې 10 روپۍ آرام یوسو 10 روپۍ 1 لک روپۍ راځي الله او چې نه راسپېږي چې لار کې اوس غاړې مې څه 10 روپۍ پیدا کړم بل چاته ورکړم یو شي نه راسپېږي. الله پاک شي دغه لاله نفقه ده په 10 روپۍ وګټم په هغه باندې مې پرده کېږي 10 روپۍ ګولۍ واخلم خدای پاک مې راکړو. الله اکبر 10 روپۍ ګولۍ یو رقم نه دي نرم کاغذ ولا غاړې مې د ورځ په څومره سخت مریض چې وي خو راکړو په 10 روپۍ باندې. کاکا چې زه څومره خلک ګورم په هندوستان کې علاج نه کېږي، پاکستان کې علاج نه کېږي، افغانستان کې علاج نه کېږي، په لاکاو روپۍ مصرفوي علاج نه کېږي، ستا په 10 روپۍ باندې علاج کېږي. دا د الله پاک برکت دی چې تا ته پکې اچولی. کاکا په ډېرو پیسو کې د زړه سکون نشته، ښایسته موټر کې د زړه سکون نشته، په ښایسته ملک کې د زړه سکون نشته. سکون چې ده یوازې الله په رضا کې ده. سکون چې ده یوازې په دین کې ده چې انسان ته سکون میلویږي. خلک پیسې لري، موټر لري، امکانات لري، چې کله مریض شي د دې علاج نه په هندوستان کې کېږي، نه پاکستان کې کېږي، نه افغانستان کې کېږي، ستا په 10 روپۍ باندې کېږي. دا د الله پاک یو رحم دی چې موږ تاسې باندې کړی دی. صاحب دا پیسې واخله، دا پیسې ستا او بټو خالي ماته راکړه بېرته. دا بټو ما درته وګوتوله کاکا، ما وایي چې ستا اخلاص وګوره. ماشاءالله تاسې دومره اخلاصمند خلک یې چې هېڅ حد نه لري، هېڅ حد نه لري. صحیح ده 15,000 افغانۍ مې او روژې دپاره چې درته اخلي درته واخله. خوشحاله اوسه. ډېره مننه کاکا، ډېره مننه کاکا. بس دا چې شی وو تاسو حق وو، تاسو ته مو خپل حق ورسوو. تو مزورېږم وطن والا باور وکړه له زړه نه خفه کېږم وطن والا باور ورځلې دغه بټوه چا نه ورځلې ما نه ده ورځلې شیب کې ته وګوره دغه شیب کې دي چا دی دغه چا دی ما ته پته نه لګېږي ده خو وایه تېرې څه واخله زه څه کوم دا خوا ته پرتې دي که څوک پیدا شي به بیا زنګ ورته ورکوي کتابونه وګوره څو روپۍ کې دي خو دا پیسې چې اوس ورکړي دغه اسلامي طریقه یې چیرې د بیا څه رقم د خلکو دا ویل کړو اوله ضرور دا چې بل مسلمان ته ویل انشاءالله اوس غریبان خو ټول غریبان یو دا غریبي څوک پیژني څوک نه پیژني دا ټول ولا دا وایي چې غریب دی چې نه غریب په شرمېږي ګوره 10 روپۍ غوړي اوس کور کې ته څه لرې الله دې چې الله ما دا څه مې لري ځکه دا علاقه نه راځي کور کې څه نه لرې دا پیسې وکړه کنه دا نه وکړه کنه ها سلام په دې ځای کې نه
کوم چې خبره کوله دا نه حساب ورو د تی وش منه 100 روپۍ دي خالي وش میرا 100 روپۍ دي څو در دي ها 5000 چی افغانۍ په دا پیسې نه کوته ماړی وړي نه چای وړي نه برا وړي معلومه نه ده دا وکیل معلومه نه ده ته دي زه علاقه په داسې تیر کوم په دا کوم ځای تیر وي په داسې په داسې علاقه دا پونی نه وړو وای چې ویلې چې پر دا شي کې دا د چې اوس په خاصول چې ګډه باب ماړه کې خونته بیا وغلې خو بیا زوم په مخاله کوي نو ولته بیا قرضې نه دي چې کوم دې ته ورسې کوم ځای دا مش کې دې شوی دوم شي داسې کارځانه کېږي بیا هغه کې بیا ځان شي کې زګه داسې کې مسره پرې خالو تیرمه منګل ته بازار کې هغه بیا خبر دراته مو صبرې خوانه بازار دا کوي بازار دا هغه ته ټولې بهترین بازار نه کنه چې اځه کې هیڅ څوک هیڅ سره کوماګ نه کی داسې کې په داسې کې نه کی داسې کې مولا چې دې چې باجی صاحب وطن ما خالي جواب وطن نو ځه وطن نو وطن خالي کا هغه دې څنګه دې او کلار ویجه په راغ مینه بیا دوا بغل شي هغه موږ ورنه بیا علاقه ورده اکا دا په تر بسا زه خبره تا کما یو حیرانون کی خبره تا کما حیران بشي ساده پیسې خلاصې کا بټون مو تروکا دا پیسې تو دي خالی بټوي مو شو پیسې تو شو استاد دا الله تعالی غیبی سبب تو جوړ کی په دا دنیا کې نه په دنیا کې دای تو شو ته اخلاص مون معلوم کړو تو خپل غیرت ثابت کړو په دانه رژې پر کوته سامان وخلا چې په خپل شي چې کوم څه غلطه وکړه چایدو چې ستانه موږ دا جړه غړې دو نور مجری چې الله دې کړی نه الله دې کړی چې دا کومه کړی دی سویل غوړې دي پورا څنګه دې پورا د خدای په ډول جهان کې مې بیر خدای فهمان قدر من لیدونکو تاسو زما د غیرتي ورونه ولیدل چې دوی لپاره مونږ بټري وغورځولې دوی لپاره مونږ دغه وکړه خو دوی هیڅ کله دا پیسې نه اخیستلې کله چې مونږ ورته وویل چې مونږ د طرفه تاسو لپاره بخشش دي هغې نه بعد دوی دغه پیسې واخیستلې مونږ دومره غیرتي خلک لرو مونږ دومره غریب دي خو واقعا غیرتي خلک چې دا کومک مونږ سره کړی الله پاک د هغې ته اجر ورکړي دغه ویډیو سره شیر کړی مونږ هېوادوالو غیرت تر خلکو ورسو چې مونږ دومره غیرتي کور کې بچیان نه هاره کور کې وړه نشته وړي نشته خو بیا هم دوی آرام نه کوي بیا هم دوی 15000 افغانۍ هغه نه اخلي واقعا چې موږ غیرتي خلک لرو دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت خدای تبا وترګم وطن والا باور وکړل زړه خاف کېږم وطن والا باور وکړل زړه خاف کېږم وطن والا